زه رفیع الله ارمان د خاپونو ناول له درېیمې برخې سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې دغه برخه هم ستاسې د خوښې وړ وګرځي. درنو اورېدونکو، د خاپونو ناول دوهمه برخه مو تر دې ځایه واورېده. ماته د څو دقیقې وروسته روغتون ته ورسېدو. بوټي مو عاجل واټ ته وسپارله. شېبه وروسته نجلا هم راورسېده. چغې یې وهلې. په ژړا کې ډېره معصومه ښکارېده. زړه مې پرې خوږ شو. نجلا راته په ژړا کې وویل، ته لاړ شه، د کار دې در باندې ناوخته کېږي. ومې ویل، پروا نه کوي، په دې وخت کې تاسو یوازې نشم پرېښودی. عایشه د بت غوندې ولاړه وه. د خولې نه یې څه نه وتل. نجلا مې څوکۍ کې کېنوله. ډاډ مې ورکوو، هر څه به سم شي. مور به دې بېرته په خپلو پښو را سره لاړه شي. ژړا یې زور واخیست. زما پر اوږه یې سر کېښود. عایشې یې لاسونه نیولي وو. د ماښام خړه په خورېدو وه. ډاکټر له عملیات خونې راووت. ورو مې ورته وویل، د ناروغې حالات څنګه دی؟ عایشې د ډاکټر خولې ته کتل. ډاکټر وویل، که لږ مو ناوخته کړی وی، ناروغه مو له لاسه ورکوله. اوس په هوش راغله. یو څو ورځې باید روغتون کې بستر شي چې روغتیا یې د ډاډ وړ شي. نجلا اوښکې ودرېدې. شکرونه یې وویستل. کلک یې په غېږ کې ونیولم. مننه یې رانه وکړه. عایشې وویل،
ټوله کیسه مې ورته وکړه. فرید وویل سمه ده بیګا ته حتمن راشه، کیدای شي داود کمپنۍ ته راشي. ومې ویل سمه ده. ټلیفون مې بند کړ. تر مازدیګره په روغتون کې وم. نجیلا وویل موږ مې د مور سره یو، تا ته به اړتیا نه وي، ته د خپل کار ته لاړ شه. رخصت مې ترې واخیست. د کپړو کمپنۍ ته لاړم. تر سهاره مې کار وکړ. سبا بیا سرې سترګې د نجلا مزدورۍ ته روان وم. هره ورځ به بې خوبه او ستړی ستړی کله کمپنۍ ته او کله د نجلا کور ته تلم راتلم. بوډۍ مې د روغتون نه کور ته بوتله. نجلا ته مې وویل ته د دندې ته نه ځې؟ ویې ویل نن مې رخصت اخیستی. د باندې ووتم. موټر کې کښېناستم. مور او پلار مې سترګو ته ودرېدل. سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. موټر چوکۍ مې سملوله، ډډه مې وهله. سترګې مې پټې پټې کېدې. ځای په ځای ویده شوم. څو دقیقې وروسته د موټر شیشه وټکېده. سترګې مې خلاصې کړې. ومې کتل. نجیلا وه. سترګې مې وسولولې. دروازه مې خلاصه کړه. مسکی شوه. ویې ویل نن مې رخصت دی، زه چې ساحل ته لاړ شو. زما طبیعت ښه نه و، یو بې خوبه وم، بل خپل کار ته اندېښمن وم. راباندې پوه شوه. ویې ویل موټر ته زه کښېنم. شترنګ مې ورته خوشې کړ. څو شېبې وروسته د الیا ساحل ته ورسېدو. تېره اونۍ هم همدې ساحل ته راغلی وم. په هماغې څوکۍ کښېناستو چې تېره اونۍ پکې وی ویل په یو وخت دوه کاره کول اسانه نه دي. که د زړه وي د کمپنۍ کار دې پرېږده. زه به
ښار د دنګو ماڼیو او د یوې پرمختللې ټولنې نجلۍ ته وګوره، څومره عاجزه ده، او د یو وران هېواد او د یوې وروسته پاتې ټولنې یو غریب هلک ته د مینې زارۍ کوي.